دې فلم کې موږ ګورو چې یو 2 کاله مخکې امریکنۍ فیملي پاکستان باندې روان وي او هغه په غلطه لاره لاړ شي. په دغه لاره باندې مخکې د امریکنۍ بیس ته ورسیږي او د دې نوم یې سیکټر 14 او په دغه لاره د دې اکسیډنټ وشي او بل سره پورې دغه ټول خلک هلته کې مړه شي. بل سین کې موږ یو سړی دلته ګورو چې هغې مخامخ یو سړی خور ولاړ وي او مار خوري. هغه دې ته وایي چې ته دلته نه لاړ شه، خو هغه سړی دې سره خبرې کوي او دغه دوران یو بل سړی خور راشي او دا په سر باندې ووخي او مړی کی. د دې د چغې اواز لاندې یو فوجي واوري، خو هلته کې یو بل سړی خور راشي او دغه کرنل په سینه کې راډ ومنډي او د غره نه لاندې رالړګي. بل سین کې موږ فوجیان ګورو چې هغه خپل ټرین ختمېدلو نه پس ته دغه بیس ته را روان وي او دغه شانتي دا فوجیان دغه سیکټر 14 ته راورسیږي. خو دوی په دغه کیمپ کې هیڅوک هم نه ګوري او دلته څوک نه وي. دوی ته په ریډیو باندې یو کال راشي، خو هلته کې سیګنل ډېرې کمزوري وي او دا په خبره پوه نه شي. خو دوی په هغه غره کې څه شیشه ګوري چې څوک یې دې ته خوځوي او د دې مشر دا فکر کوي چې بره څوک دي او هغې ته مدد ضرورت دی او دغه شانتي دا سارجن دې ته وایي چې بره لاړ شي او د دغه کس هیلپ وکړي او دوی هلته نه روان شي او بره خیجي. خو دغه سارجن 2 فوجیان لاندې پرېږدي، یو سړی وي او یو جنۍ وي. دې لپاره که لاندې څوک راشي چې دوی ورسره میلاو شي او دغه فوجیانو کې یو فوجي یو کنده کې رالړی شي او هغې سره د دې د اخپا ماته شي او دا فوجي مخکې مزل نشي کولی. د دې لپاره دا واپس کیمپ ته لاندې ولیږي. بل خواته یو فوجي په تشناب کې کینی، خو لاندې نه یو لاس راوځي او دا یې وګوري او بهر روځي او په چغو شي. دغه جنۍ چې کله تشناب ته لاړه شي نو دا هلته کې یو سړی وګوري، هغه ډاکټر و، هغه پخوا دغه بیس کې و او دې دواړه ډېر زیات ویریږي او هغه هلته نه بهر روکاږي او ډېر زیات یې صفا سوتره کړي. د هغې په جسم باندې ډېر زیات کټونه لګېدلي وي او دا د هغه سړي خورانو کار وي چې هغوی د کې منډلی و. دغه ډاکټر حالات ډېر زیات خراب وي او هغه یوه خبره وکړي چې هغه خلک دلته دي او دې نه پس هغه مړ شي. دا له کوجنې ډېر زیات ویریږي، بیا دې ګوري چې چا د دې ټرک ته اور ولګولو. دې دواړه خپل ټوپکو پسې منډه کې، خو دوی هلته ګوري چې دې اصله نه وي او چاته یې پټه کړې وي. دغه جنۍ دې ته وایي چې موږ باره ځو او نور فوجیان خبرو، خو دغه هلک دې ته وایي چې لاندې ایسار شه او بره مه ځه. دغه جنۍ چې کله مخکې لاړه شي نو یو سړی خور په دې باندې حمله وکړي راونیسي او دغه هلک هم دا وګوري او دې پسې رامنډه کړي. دغه جنۍ دا سړی خور سره په مقابله شي او جنگ ورسره چالو کړي، خو دا سړی خور اوس دا پرېږدي او دا مړه کولو کوشش کوي. بیا بله نه څوک په دې باندې ډز وکړي او په شولډر یې ولي او دا رالړه کړي. دا هغه فوجي و کوم چې خپه ماته وه او هغه لاندې را روان و. دغه جنۍ چې کله دا فوجي وګوري نو دا هغې پسې منډه کړي، خو دغه سړی خور یو بل سوري نه راشي او دا د خپو نه راکاږي او دننه یې راکاږي. دغه جنۍ دا بهر روکاږي او دې کې هغه بل فوجي هم رامنډه کړي. دا دواړه یو ځای شي او دا سړی نیولي او بار یې راکاږي، خو دوی دواړه دا بچ نه کړي او هغه سړی خور دا دننه راکاږي او مړی کړي. بره غره کې دوی یو بل ډاکټر هم وګوري چې هغه چا مړ کړی وي. اوس دغه سارجن دوی ته د شوټ اډر ورکړي. کله چې دوی مخکې لاړ شي د بره نه یو سړی خور په دې باندې اټیک وکړي او دغه شانتي دوی پې ډزې وکړي، هغه وتښتېږي. خو هغه سارجن دوی ته مخامخ راشي او دوی په غلطۍ باندې هغې باندې ډز وکړي او هغه په موقع باندې مړ کړي او دا ټول زر رامنډه کړي او هغه سارجن بچ کولو کوشش کوي، خو په موقع باندې مړ شوی وي. دغه دوران هغه هلک او جنۍ بره راشي، خو هغه فوجیان دې تپوس وکړي چې هغه بل هلک څه شو، خو دوی ورته وایي چې هغه هم دغه سړي خورانو مړ کو. اوس ډېر زیات پریشانه شي او دا فکر کوي چې دوی غټ مصیبت کې ګیر شو او اوس به دوی په خپله مقابله کوي، ولې چې دوی ته سینر ممبر هم نشته. اوس دوی هغه سارجن لاندې بیس ته کوزوي او هغه یو فوجي سره یې په پړي باندې تړي او په غره باندې کوزوي. خو دا هغه فوجي وي کوم چې دا په غلطۍ سره یې ویشتی وي او مړ کړی وي او دغه فوجي لاندې کوزیږي او د نورو فوجیانو د دې پړی نیولی وي. خو اچانک هغه پړی وشکېږي او هغه دواړه لاندې پرېوځي او دا بل فوجي هم ورسره مړ شي. خو دوی هلته کې وګوري چې دغه پړی ونه شکېدو بلکې چا په منځ کې کټ او اوس دلته دوی پوه شي چې دلته کې څوک دي او هغه دوی مړه کوي
او دغه شان دا ټول ډیر سمجداري مانی هغه غرنه لاندې را کوزيږي. په لاره کې دی هغه کرنل وګوري چې دا غي حالت ډیر زیات خراب او دیتی د غرنه لاندې کوزیدلو لاره معلومات کوي. هغه ودوي چې دغه سورنګانو باندې به تاسو لاندې کوزيږئ او هغه سړي خوران تاسو ټول به راونیسي او یو به مړ کی او دغه جنکۍ به هغه پریدي او ځان سره به ویسي. خو دې تاسو کې چې هغه سړي خورانو نه به څنګه بچ کیو. دا کرنل وته یو خبر وکي او ځان ولي چې ځان به مړ کوي او دا د جنکۍ الته کې ناستوي او دا یو ډراما وی. ایو سړي خور شاته نه په دې باندې راشي خو دغه نور فوجین بهر روزي او دا سړي خور ولي او مړی کی. خدای یو جنې الته کې کینی او یو سړي خور راشي او دا اوچته کې او ځان سره ویسي. خدا ډېر چغي او وخي او هغه نور فوجین هم دې پسې شاته راشي. په دغه کې یو کس دغه سونګانو باندې تل نغوړي او الته کې ایثار شي او الته نه لاړ شي. خو الته کې یو سړي خور راشي او دا د لاسه اونیسي او دینه لاس کټ کی او لاندې لړکی او دغه شانتي مړ شي. دا نور فوجین هغه سونګانو کې ډیره لار او وخي خو په منځ کې دغه جنې لاندې اوبو ته لړ شي او دا دوه کسان دي سورنګ کې لاندې لړ شي او الته کې بیهوش شي. دغه نور فوجین رامنډه کی او د دې مدد کوشش کوي. خو دغه دوران یو سړي خور راشي او هغه جنې اوچتګي او ځان سره تخته خو هغه لک یو تیګه راوالي او دا په سر باندې اوخي او دغه شانتي هغه الته کې مړ کی. دغه دوران یو بل سړي خور راشي چې هغه ړوند وي او هغه ته سنخ کوي خو هغه د خلک بویي او دی پسې ګرځي. دی دوانه هغه نه ځان بچکی او شاته یو بل کنده کې لړ شي. دی الته کې یو بل سړي خور ګوري چې هغه ډیر زیات خوي او هغه د انسانانو مرګري وي او انسانانو ته نقصان نه ورسي بلکې مدد یې کوي او هغه سړي خور دا دوانه الته کې پټ کی. بل خواته کې هغه دو فوجین هم راشي او دا بل سړي خور په دې معنی ډزي او کی او هغه کې یو فوجي ولي. دا بل فوجي راپاسيږي او دا سړي خور ولي او الته کې مړ کی. خدای یو کس پکې ولګي زخمی شي او دا الک او جنې په هغه دروازه باندې سنور مرګري هم راولي. دا خسړي خور غواړي چې دا کسان دلته نه وځي. دوی الته کې څه عجیب شي نه ګوري. الته کې خلک پراته وي او خلکو سړونه وي او الته کې ډیر زیات بدبو وي او دوی الته کې خپل هم مرګري هم ګوري. دا خلک ډیر زیات ویریږي او غبره هم شي. به الته کې د دې هغه مرګري کم چې په ګولې لګېدلې وي هغه حالات خراب شي او الته کې لړ شي او مړ شي او دوی بالکل نه غواړي چې دې مرګري الته ایثار شي او هغه سړي خواري وخوري او دغه شانتي دوی هغه مرګري ځان سره مخکې روان کی. خو لارې کې دوی په جنگ شي. دا سم مرګري ځان سره بوتل غوړي خو آی کې یو کس وی چې هغه نه غوړي دا ځان سره مخکې ویسي او دا دوه مرګري الته نه لاړ شي او هغه مرګري هیلپ کول غواړي. دا کس ته الته کې یو بارود نه ډکه پیټۍ ملو شي خو دې ته پته نه وي چې دا یو ډراما ده. کله چې دا مخکې لاړ شي نو دې پوری پړې وي او پړې دا راکاږي او الته کې بټنه دباو شي او یو ډېره غټه دماکه وشي او دا کس الته کې مړ شي. بل خواته دا جنې او الک خپل مرګري پسې ګرځي خو هغه سړي خور پی الته نروځي او په دې حمله وکړي. خو دا دوانه په دې معنی اټیک وکړي او دا مړ کی. دی الته نه لاړ شي او هغه جنې پسې ګرځي خو دا هغه خپل مرګري پیدا کړي او هغه سړي خورانو دا تړلې وي. کله چې دی هغه آزاد کی او الته نه روان شي او هغه سړي خورانو کې یو سړي خور په دې معنی اټیک وکړي. دی جنې سره یو ګولې پاتې وي. کله چې دا پرې سړي خور باندې ډز وکړي نو هغه ګولې د سر نه بل خواته وځي. د سره دا سړي خور مړ خو نشي خو دا بهوش شي او الته کې لړ شي. هغه لکه راوالي او د کې ومنډي خو بیا هم دا سړي خور مړ نشي. هغه جنې یو سټک راوالي او په دې معنی بار بار اټیک کوي. خدا لک خپل ټوپک راوالي او دا سړي خور په خوله کې ورمنډي او هغه مړ کی. دا درېونه الته نه بهر روزي خو مونږ ګورو چې اوس هم په دې کې سوچتا او هغه ژوندې دی او دا ګوري. خو دې سره زمونږ فلم دلته کې ختم شي.